امریکې د څه خطر دی مزایلو او موږ خپل حفاظت لپاره پاکستان خپل حفاظت لپاره جوړی دی کې د امریکای سکار نشته دی او موږ خو د امریکای نه غلامان نه دغه چې موږ به دغه خبره کوو هغه په باره کې به موږ دا کاروایی بندو ان شاء الله الله بخیر کی وس خدای رضا پاکستان دی ان شاء الله تعالی حالات به موږ مقابله کوو پاکستان مزایل امریکای لپاره خطر ده او نو امریکای نو څه خطر نه پاکستان خپل حفاظت لپاره دا جوړې نه نو امریکا خو یریږي پاکستان چې مزایل ورسره لري نو څه کوي نو امریکا خو امریکا ده کنه موږ خو د پاکستان خبره کوو السلام علیکم ناظرین تاسو ګورئ اباسین خبر زم ستاسو هوست شاهد جانزیب نن موږ راغلي مصری شاته امریکای په 13 ورځ کې پاکستان میزایل پروګرام باندې تشویش اظهار کړ او ویل دي چې پاکستان اټمی میزایل پروګرام چې دی موږ د لپاره خطر ده خلکو دې باره کې سره د راشد خلکو نه ته پوښتنه وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام سنم دې فرمان امریکای پاکستان باندې دا الزام لګول چې پاکستان غټه سده باندې خپل میزایلونه سازي دې ته موږ ته او عالمي امن ته خطر ده دې باره کې تاسو سره اید بھائی پاکستان خپل حفاظت لپاره جوړی دی کې د امریکای سکار نشته دی چې موږ باندې پابندي ولګي ولې جوړي ولې دغه کوي کنه پاکستان خپل حفاظت لپاره جوړی او موږ خو د امریکای نه غلامان نه دغه چې موږ به دغه خبره کوو هغه په باره کې به موږ دا کاروایی بندو موږ به ان شاء الله جاری ساتو او جوړو به خپل حفاظت لپاره نه امریکا سوپر طاقت ده کنه هغه خبره خو وزن لري نو دا پاکستان حکومت باندې سو دغه خو به کنه پریشر خو به دی د وجه پریشر نشته نو مسلمان چې کلمه ویلې ده کنه دا سوپر طاقت هم ده کلمې نه بغیر بالکل سوپر طاقت نور څوک نشته دی او پاکستان کلمه ویلې ده دا په دې باندې مضبوط دي دا نه د چانه یریږي او نه چانه دغه کیږي پوه شوي دا پروګرام دا دغه به ان شاء الله جاری ساتي نه امریکا وایي چې دنیا حفاظت منګه کوو کنه تاسو ولې سازوي د میزایلونه یو شی او بل شی هغه موږ سره سکار نشته دی او موږ سره نه صدقه جوړیږي او که موږ کوم هغه مشران دي کنه که هغوی ریږي او هغوی صدقه کیږي هغوی دې وکړي که موږ عوام چې دی دا ان شاء الله دا د ایرې والا نه دی او دوی به دا پروګرام جاری ساتي نشي بندولی موږ باندې او حکومت را تاسو څه پیغام ورکوي چې حکومت څو کې خپل مزایل پروګرام دی جاری وساتي که نه که بند دي او حکومت دی بالکل جاری وساتي پروګرام دی نه بند دی او که دوی غلامان دی به دی بند کی به خبره نه ده او که ریږي او دغه کیږي نه به دی جاری ساتي تاسو خلکو سوالار استئ کنه ان شاء الله موږ ته خود ولاړی موږ خپل حفاظت لپاره دا جوړو السلام علیکم وعلیکم السلام سنم دې رضوان خان امریکای دې باندې الزام لګول پاکستان باندې پاکستان چې د غټ لیول باندې میزایل پروګرام ساز کړی دی هغه ته موږ ته او د عالمي امن ته خطر دی بار کې تاسو سره ایدا دا ښه کار کړی جوړ کړی دی دا موږ حفاظت باندې جوړ کړی موږ دغه لپاره جوړ کړی دا ډېر ښه کار کړی دی دا زبردست کار کړی نه امریکا وایي چې موږ ته د دې میزایل نه خطر ده امریکای د څه خطر دی مزایلو او موږ خپل حفاظت لپاره جوړ هغه دنیا امن دې سره خرابېږي وای دا لکه بل خلکو ته لاس تتللی شي نه دې سره وایي سم نه کېږي دا خو موږ د حفاظت لپاره جوړ کړی دی دې کې هیڅ خطر نشته امریکای نه هغه نو موږ سره دې کې څه کار نشته دی دا خپل حفاظت لپاره پاکستان جوړ کړی دې کې نه هیڅ مدد داخل نشي کولی پوه شو نو حکومت له څه پیغام ورکوي چې حکومت د میزایل پروګرام جاری وساتي که نه که بند نه دا پروګرام دی بالکل جاری وساتي موږ هم ورسره بالکل السلام علیکم وعلیکم السلام سنم دې لطیف الحق امریکای پاکستان میزایل پروګرام باندې اظهار تفتیش کړی دی او ویلي دي چې دا زموږ لپاره خطره ده پاکستان مزایل امریکای لپاره خطر ده او نو امریکای نو څه خطر نه پاکستان خپل حفاظت لپاره دا جوړې نه نو امریکا خو یریږي پاکستان چې مزایل ورسره لري نو څه کوي کنه نو مزایل وای نو پاکستان باندې مزایل نه نو اوس په پاکستان ور ټول انډیا لاندې کړو کینو لاندې کړي نه اوس امریکا دا راشه چې تاسو ونیم پریدو نه هغه وایي چې سوتوي د پاکستان چې کوم میزایل پروګرام دا کوم دغه کړي دي کنه دی پورا عالمي امن لپاره خطر ده مطلب د نور ملکونو ته خطر دی د وجه نور ملکونو خطر خو نه دا پاکستان خپل حفاظت لپاره جوړ کړی دا هر ملک نه جوړ کړي نور د امریکای سره چاینا سره دوسر ور ټول سره داشته
دا خو پاکستان خپل حفاظت د ملکونو خطر پکې چې وینو دا خو جوړونه نه حکومت د تاسو سره ورکوي چې حکومت څه وکړي دا مثال پروګرام دی ور دی کنه کار دی په جاری ساتي نه کار دی په جاری ساتي ولې ودرې پاکستان دغه د چې کار ودرنو پاکستان ټول ودرېږي کنه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. سنوم دی زمانو فاروق دی. امریکای پاکستان مثال پروګرام باندې اظهار تشویش کړی دی او ویل چې دا موږ له خطر د عالمي امن لپاره موږ لپاره ډېره خطر ده. دا څنګه د جګړه چې روانه ده نو ان شاء الله الله به خیر کړي. اوس خدای رضا پاکستان د ان شاء الله تعالی حالات به موږ مقابله کوو او ان شاء الله زمونږ د مزدورانو مسله دا چې مزدورانو کاروبار نشته. موږ دا غواړو چې موږ کاروبار جوړ کړو. اوس حکومت لم دا پکار دی چې کاروبار کې توجه ورکړي او کاروبار وشي. نو موږ خپل اوس مزدورانو لکه در په در او دا تقریبا میاشت شو چې کاروبار زموږ ډېر لکه حالات دغه خو ان شاء الله تعالی موږ د الله سره پرون یقین ساتو چې کاروبار به مخ شي او زموږ د ملک ان شاء الله حال ظالم روان شي. نه امریکای چې د کنه د پاکستان اټمی پروګرام چې کوم میزایلونه تیارېږي هغه په کمپنیانو پابندي نه لګول ده. امریکا وایي چې د وجه موږ ته خطر ده او عالمي امن ته خطر دی باره کې ستاسو سره د حکومت ته څه وستې تاسو نو موږ حکومت ته دا وی چې حکومت لم سوچ وکړ دی هغه دا سوچ وکړ دی کومه کې خیر یا کار دی کی ولې چې ان شاء الله په خیر کې لکه برکت او دغه نو موږ ان شاء الله په دغه باره کې کوشش کوو. هر مسلمان لدا پکاره چې خیر خیر خبر وکړي او موږ هم دا پکاره چې موږ ټول مسلمانانو کار چې کې دلته یو کاپار چې کې کاغه پښتاني دي کا پنجابیان دي نارسي لدا پکاره خپل ملک حفاظت خپل وکړي شي. پوه حکومت رسه پیغام ورکوي. حکومت د خپل میزایل پروګرام ورته کنه جاری دی ساتي. نو حکومت له خدا نه دی نظر ورکول پکار. حکومت له دا خاصه چې ټول قوم دادی وي چې حکومت له دا خبر نه را پکار چې ورنکي او دې باندې ولې چې عوام لکه بیا دغه کی کنه خبر کی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. سنوم دی عمراز. امریکای دا دغه کړی دا چې پاکستان چې خپل میزایل پروګرام چې دا دی ور دی دې نه موږ نه خطر دی بلکې تاسو سره دا جی موږ مدد الله نه د شکر فکر غواړو کنه چې ټول مسلمانانو فکر وي او خیر وي هغه خبره کې دا به د الله نه غټ دغه غواړو خیر او عافیت معامله غواړو چې الله دې کم سمځي کې کم ځای کې مسلمانانی او هغه ته چې کوم د ستنګي نه رسی هغه ته ست تکلیف نه رسی نو الله پاک ته ټول مسلمانان داسې ظلمونو نه داسې د عذابونو نه دی الله پاک بچ کی او الله پاک دی عذابونو نه راولي. کوم عذاب چې الله پاک راولي هغه دی الله ختمي او اخري وخت دا راشي چې زمونږ عملونو فیصله دي کنه زمونږ عملونو ټیکو موږ من بد منګیان موږ من بد عذابونه نه راځي دا زمونږ د عملونو او دغه فیصله دي. بس الله پاک دغه الله نه بخښي. دا امریکا دا دغه کوي چې هغه دا کوم چې د میزایل پروګرام د کنده پوری عالمی امن ته خطر ده دا صحیح ده کنه که دا ورانه وي یار نو هغه خو خپل په ځای به صحیح وي چې اوس یو کار داسې چې هغه ښه سره کړي یو کار داسې چې هغه د روانۍ سره کړي موږ به هغه کار غواړو چې یو کار ښه سره کړي او عافیت معاملې سره کړي. نه د امریکا د پاکستان څخه خیرخوا ده که نه نو امریکا خو امریکا ده که نه موږ خو د پاکستان خبره کوو. ٹھیک شو کنه. جی ناظرین تاسو د خلکو رائے واوریدله. خلک دې باره کې دا رائے ورکړه چې پاکستان خپل میزایل پروګرام جاری وساتي د امریکای د اس هیرې نه د خپل میزایل پروګرام نه بندي. دې سره خپل میزبان شاهد جانزیب له اجازه ورکړي. الله حافظ.